په یو کلي کې یو سړی اوسېده چې نوم یې شیخ چیلي و. شیخ چیلي د خپلې بېوقوفۍ او سادهتوب د وجې نه په ټوله علاقه کې مشهور و. د شیخ چیلي سره یو خر و چې د ورنه نوم افلاطون ایښودی و. شیخ چیلي دا یقین لرلو چې دا خر د دنیا د ټولو هوښیار ځناور دی، خو بس دا ځکه خبرې نه کوي چې د خلکو خبرې ورته فضول ښکاري. یوه ورځ شیخ چیلي د خپل خر سره ولاړو او شیخ چیلي خپل خر ته وویل: افلاطونه ته پوهېږي که زه بادشاه وې که نه نو ته به مې وزیر وې. خر خرار وکړل. شیخ چیلي ډېر خوشحاله شو او وی ویل: ګوره دا وایي چې بلکل ټیک وې. د کلي خلکو به د شیخ چیلي په دې سادهتوب او بېوقوفۍ پسې ډېر زیات خندل او ټوکې به یې ورپسې کولې. یوه ورځ په کلي کې یو دوه کسان ناست وو چې یې څښله او د شیخ چیلي خبرې یې کولې. هغوی وویل: یار پرون مې ولیدل شیخ چیلي خپل خر ته نصیحت کو. نصیحت او خر ته او کنه ورته ویل افلاطونه وایي ته زما نه زیات عقل لري، خو مه یې ښکاره کوه، خلک حسد کوي. یاره دا سړی نه بدلیږي. د شیخ چیلي سره په جیب کې پیسې ختمې شوې وې، نو هغه دا سوچ کولو چې پیسې به د کومې راشي. شیخ چیلي اسمان ته وکتل او سوچ یې شروع کړ. د شیخ چیلي ذهن ته یو آیډیا راغله او ډېر خوشحاله شو. هلکه چې دا افلاطون خر ته بوزم نو خلک خو بېوقوفه نه دي، نوکري خو به خامخا ورکړي یار. خر خرار وکړل. شیخ چیلي خر ته وویل: او کنه همدا خبره کومه، وګورې ته به خاموش یې، زه به ورسره خبرې کوم. نو شیخ چیلي دا پلان جوړ کړو چې زه به افلاطون ښار ته بوزم او نوکري به ورته وګورم چې د کور خرچه روانه شي. هغه په خر سور شو او د ښار په طرف روان شو. په لاره کې یو ګڼ ځنګل راغی. موسم ډېر ګرم و. شیخ چیلي ته خوب رالو. نو هغه خر د یو اونې لاندې وتړلو او په خپله ویده شو. اتفاق دا و چې په همدې اونه کې یو شرارتي بیزو اوسېده. بیزو چې ولیدل چې شیخ چیلي په ژور خوب ویده دی او خر لاندې ولاړ دی واښه خوري، نو ښکته راکوز شو. د خر رسۍ یې خلاصه کړه او هغه یې لرې په بوټو کې وتړلو او په خپله یې د خر په ځای رسۍ په غاړه کې واچوله او ودرېدو. کله چې شیخ چیلي سترګې وغړولې نو یې ولیدل چې د خر په ځای یو بیزو تړلې شوې ده. شیخ چیلي ډېر حیران شو او په چیغو یې وویل: یاله دا څه لوبه ده، زما د افلاطون نه دا بیزو څنګه جوړه شوه؟ بیزو موقع په نعمت وګڼله او د انسان غږ ویستلو کوشش یې وکړو. بیزو خپلې چیغې ووهلې، خو شیخ چیلي ته داسې ښکاره شو لکه دا چې هغه خبرې کوي او اشارې یې کولې. شیخ چیلي په خوشحالۍ کې سر نه په ځای کېدو او وی ویل: او ته خو خبرې هم کولی شي، خو ته د خر نه له بیزو څنګه جوړه شوې؟ بیزو سر وخوځولو لکه دا چې وی دا ټول جادو دی. شیخ چیلي سوچ وکړو چې دا د خر نه جوړه شوې بیزو به نوره هم قیمتي وي. هغه بیزو سره روان شو چې اچانک یې مخې ته یوه لومبړه ولیده چې یو بېوقوف انسان بیزو د خر په خیال کې روانه کړې ده. نو سوچ یې وکړو چې ولې نه دا دواړه بېوقوفه کړم او د شیخ چیلي خوراک ترې واخلم. لومبړه ورنږدې شوه او په ډېر ادب یې وویل: شیخ صاحب، ستاسو خر خو ډېر ښکلي دی، خو د ده دا غوږونه لږ واړه شوي نه دي؟ شیخ چیلي په ډېر فخر سره وویل: دا اوس خر نه دی پاتې شوی، دا زما زوی افلاطون دی چې ترقي یې کړې ده او بیزو ته جوړه شوې ده. لومړی وخندل او ویې ویل: شیخ صاحب، د ځنګل قانون بدل شوی دی. نن سبا په ځنګل کې د ځناورو عدالت لګېدلی دی. چېرته چې زمري بادشاه دی
که تاسو دا ثابته کړئ چې دا بیزو ستاسو خر دی نو بادشاه به تاسو ته د سرو زرو اشرفي انعام درکړي. شیف چیني چې دا خبره واورېده نو د لالچ ښکار شو او د لوبړې پسې شاشه د ځنګل منځ ته ورسېدو. هلته په یو لوړ کاڼي باندې زمری ناست و او شاوخوا ترې د ځنګل ځناور هم ولاړ. شیف چیني زړه مضبوط کړو او وی ویل باچا سلامت، زما دا دعوه ده چې دا بیزو اصل کې زما خر دی او دا خبرې هم کوي. زمری په زور سره وغړمبېد او وی ویل که دې یوه خبره هم ونه کړه نو تا به زه قید کړم. اوس شیف چیني د بیزو غوږ ته ورو ورنږدې شو او بیزو ته یې وویل افلاطونه خبرې وکړه، دا زما د عزت سوال دی. ظالمه خبرې وکړه. شیف چیني د بیزو غوږ ته ورو ورنږدې شو او بیزو ته یې وویل افلاطونه خبرې وکړه، دا زما د عزت سوال دی. ظالمه خبرې وکړه. خو کله چې بیزو زمری ولیدو نو د یارې نه یې د شیف چیني په غېږ کې ټوپ کړل او د هغه مخ یې موچل شروع کړل او د ځنګل ټولو ځناورو په شیف چیني پسې خندل. همدغه وخت د بوټو نه اصلي خر چې نوم یې افلاطون و هغه په منډه راووت. کله چې شیف چیني خپل خر ولیدو نو د شیف چیني عقل په ځای شو. هغه ته پته ولګېده چې بیزو هغه بېوقوف کړی و او نومبړې هغه د زمري خولې ته راوستلو. شیف چیني سمدستي بیزو پرېښوده، په خپل خر یې ور ټوپ کړل او داسې منډه یې ووهله چې بیا یې شاته ونه کتل. کور ته چې ورسېدو نو توبه یې وکړه چې نور به هېڅکله په اورېدلو خبرو او ناممکنو شیانو یقین نه کوم. نو دا کهاني مونږ ته دا سبق راکوي چې بېوقوفي انسان همیشه رسوا کوي. انسان ته پکار دي چې حقیقت پسندي خپله کړي. شیف چیني د اشرافو د لالچ د وجې خپله ساه خپل ځان په خطر کې اچولی و. کوم څه چې ستا سره شته په هغې شکر کول زده کړه.